خور دی یوه پیغله راسره ده وبه ګورو چې دا په کوم جرم سره دلته راغلې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته څنګه دلته راغلې؟ زه د زنا په تور کې راغلم او زه خپله لیور سره کور کوم. لیور ما سره زنا کوله، ډارولم یې. زه مجبوره شم ما هم ورسره تن کېښوستو. زما خپله خاوند ملي اردو کې و، زخمي شو، تکه تکه شو. دا 10 میاشتې کېږي ما سره لیور داسې کارونه وکړل. بیا زما نه فلمداریان وکړو، زما خاوند ته یې بیا وښودلی. بیا مې خاوند مجبوره شو عریضه یې وکړله، هغلته اوس زندان کې دلته یې واچولم. د خدای هیله مې نیولې، دغه د دولت هیلې ته پرته یم. ستا د واده څومره وخت کېږي؟ زما د واده دا 6م کال دی. 6م کال دی. څومره وخت بعد چې کله ستاسو واده شو ستا خاوند لاړو ملي اردو، یعنې ملي اردو ته لاړو یا بېرته دوباره خپلې وظیفې ته لاړو؟ زه د 14 ورځو نه وم چې خپل خاوند د لیور ته پرېښوستمه. بیا زما خاوند ما نه ملي اردو ته لاړلو. بیا 8 میاشتې بعد راغی. هم زما دا لیور د اوله نه بد نظر یې درلودو، سپک نظر یې کوه، زړه کې بد نیت و. ور وخت کې به یې ویلی چې ورندارې زه تا باندې مین یم، تا سره جوړ یم. ما نه منله هغې وخت کې. چې کله مې خاوند زخمي شو، دا 10 میاشتې کېږي، خاوند مې تکه تکه شو، په کټ وغورځېدو. بیا زه مجبوره شم، زه به ډارولم، نشه مشه به یې راکوله. ما ته به ویل ستا خاوند د یوې پیچکارۍ سړی دی، که ته ما سره سر کې نه دی کېدی شي ستا خاوند به یې مړ شي. مړ کوم یې درته وایي، نه یې پرېږدم. او که وایي د ده بچي زندګي دې غواړې وی، وایي ما سره سر کېږده. خو ډېره مجبوره شوم، هر رقم نشې مشې راکولې، زه نه پوهېدم. هر څه یې راباندې کول، ویې کړه راباندې. بیا فلمداریان یې رانه وکړې. بیا خپل ورور یې چې راغللو، ورور یې چې څنګه د عملیات نه راغللو، ورور یې وغوښتلو، ویل شه وروره تا سره خبرې کوم. په کلار یې کېنولو. ټولې فلمداریانې چې زما نه کړې وې، زه نه وم خبره چې ما نه فلمداریانې کړې دي. هغه اوس خبره شوم چې کله زما خاوند ته وښودلې، خاوند مې ورته ویل زه درنه دا فلمداري غواړم. هغه سمدلاسه ممري کارت مات کړو، هر څه یې مات کړل، وایي ما نه دي کړي. اوس هغه د زما خاوند دی، هماغه شپه یې زه ترې نه وویستلم چې په هر څه خبر شول. کله چې یعنې دغه لیور دې تا ته دغسې اختاریه درکوله چې ته باید ما سره سمل یا هر دغسې نامشروع عمل باید ته ما سره ترسره کړې، تا نه شو کولی چې خپل خاوند دې په جریان کې پرېږدې؟ ما خپل خاوند ته مې ویلې، خاوند مې ویلې وایي خیر دی وړم دی. بیا زه ترنه بوتللم، قرآن یې ورته کېښودم، منکر شو، وایي ستا ښځه دروغ وایي، زه پاک یم. بیا په ما باندې مې خاوند اعتبار نه کړو. زما خپله خاوند چرسي دی او زه به بیا وخلم او ټکولم، ما باندې به بیا هغه هم ظلم زیاتی کولو. بیا به یې ترنه بوتلم، مور مې خپله ګونګۍ ده بېچاره، خو بیا بوتلم خو ګیاڼو ته هلته چې مور سره واچولم. بیا یو څو ورځې تېرې شو، 1.5 میاشتې تېرې شو، بیا مې خسر راغی، عذر زارې. زما خاوند مې موبایل کې مې ورسره رابطه ونیوله. خاوند مې ویله تر څو پورې چې زه نه یم راغلی ورسره لاړه نه شي. چې کله زه راغلم بیا ورسره وایي خبرې کوم. خو ډېر تلو راتلو عذر زارې، زما به یې زه نه ونیوله چې خیر ده، د خدای لپاره خپل کور ته بېرته راشي. دا د زوی په طرف ولاړو، زموږ په طرف نه و. وایي خدای لپاره خپل کور ته راشه، خپلې زندګۍ ته دې راشي. که ما ویلې زما کوټه هلته نشته، وایي زه خپله کوټه تا ته خوشي کوم راشه. خو ډېر زما خاوند ونه منله، هغې وخت کې مو نه منله. بله ورځ زما خاوند راغی، په هماغې شپه دام راغی، خو سر مې عذر زارۍ ورته کول. زما د خاوند زه نه یې ونیوله چې خیر د انګور مې راوله، دلته خطر دی تا ته، خو ګیاڼو کې طالبان دي، کېدای شي زما المسو ته زیان ورسېږي. خو مقصد یې همدا و چې خپل زوی ته ما راولي. ما مې خاوند ته ویل، ما ویلې ما مه بوځه هلته مردګاوي راباندې کوي. خاوند مې راته ویل وایي چې زه ستا مېړه یم، که ته زما مېړه یې، زه تا بوځم د پلار لپاره دې بوځم چې زما د پلار خدمت وکړي. پوه شوم خاوند مې راباندې اعتبار نه کړي، ایسته مې د هغه خبره ومنله، بېرته یې ورته راوستلم. چې راوستلم بېرته مې خاوند پرېښوستم، خاوند مې بېرته وظیفې ته رانه لاړل. ښه جنګ ورباندې تېر شول. کله زما خاوند زخمي کېدو، په هماغه شپه چې ده باندې جنګ و، په هماغه شپه ما پسې لیور راغللو. وایي دغسې نشه مشه یې ولې راته راکړې وه، داسې د انارو بوی ګیلاس کې رالېږلی، یو پیاله زما ته یې رالېږي، یو پیاله زما زوی ته لېږلې وه. هغه خاوند مې زه منې کړم چې د ده د لاس شی به ته نه خورې. زما لیور ښځه خپله ډمه ده، نایان دي، دو به زه ګډولم، زه به نه ګډېدم. بیا به دا خپله د بل چا سره جوړه، وایي خیر ته د هغه سره ټلیفوني رابطه ولره، خبرې ورسره وکړه. بل چا سره ما ویلی زه د بل چا سره خبرې نه کوم، بس ته چې د لیور سره مې ته کښېنې، ویښتانو کې به یې ونیولم، وبېدلم، ده ته ویښتو کې واچولم. ده به ویلې دا زما زرکه ده او دا زما لیلا ده، رقم نومونه به یې راباندې کېښوسته. خو ما په ځان باندې به تېرولې. 2 دفعې مې خودکشي وکوله، ځان ته مې زندۍ واچوله، بچ شم مړه نه شم. یو څو دفعې مې ګولۍ ګانې وخوړې. ما ویلې چې دې دنیا کې نور څه نشته دی،
بس ځان تنګ وم ځان باید مړ کړم. زه چې واده شم زه د ده په حرکاتو پوه شوم د هغې نه پس زه د 14 ورځو نه وم چې خپل خاوند ورته پرېښوستم. خدای علي ته یې پرېښوستم ده ته یې پرېښوستم چې یعنې ته پرې پام وکړه زما قصور ورته زه خدای ذمه ور ده زه ذمه ور یم. دا خپل قصور مې څو پیرې راته سد کړی دی. ما ته ویلي دي چې پنجابي کالي واغونده ته ښه ښکارېږي ته داسې هغسې ما نه دي منلي. ځان خو څه دې ته په بده سترګه باندې کتل او خپل قصور مې د عمه میړه دی داسې بیا ما دغه نه دي منلي. څو پیرې ما باندې داسې شوي دي ما نه دي منلي. ته نه هم دغه لیور مې ډېر زورور و ده را باندې په زور هم کول. په اخر داسې مجبوره شوم چې په خپله ورپسې تلمه. خپله به مې ورته ویل چې اوس لالا هر څه ستا دي. داسې وخت راغلی دی چې ډېره مجبوره شوم. ټیکری مې ایسته غورځولې کالي مې ایسته غورځولې. اوس ما ویل عزت مې لیلام شو اوس چې څه را باندې کوې اوس نه مړه کېږم اوس یې را باندې کوه. خو څه وکړم خور یو اوس د مجبورۍ نه دغه د خپلې شپې سبا کوم. په راتګ خوشحاله یم خفه نه یم. خدای دې کړي چې دلته راته سزا راکړي. خو زه غواړم چې ما ته سزا راکړي باید هغه ته هم سزا ورکړي ولې چې هغه زما نه ډېر ګنهګار دی. وخل مې هم تېر کړي ټکول مې هم تېر کړي. دو ښځو مېړه به ورته شیطاني وکړله چې ستا ښځه داسې موږ خبره نه مني کور کې ماشومان سره جنګ منګ کوي بیا به مې دا خاوند جګ شو زه به یې وخلم په 2 لاسي ډنګی به یې راته ونیول سختې به مې تېرول وخل. ما به ویل زه خیر دی چرس یې خلاص شوي ومې دې وخلي په ځان مې تېرولی. خو زما خاوند داسې څه نه وم چې زما خاوند په خپله خوښه ولې د دو لمسونو دو شیطانیت و دو ورته نه دغه کوم ایسته به چې زه ده وخلم هلته به دو بېرته ما ته راغله زه به یې لمسولم چې خیر دی ستا مېړه پوډر چرسي دی او داسې دی او هغسې په ځان یې تېروه. ما ته به همدې لیور ښځولې چې زه خدای دې درته لیور ژوندی لره که مېړه دې یو که نه دغه لیور دې دی هر څه چې غواړې دا لیور دې تا ته راوړي. اوس دولت نه څه غوښتنه لري څه هیله ده چې ستا محکمه شوې ده اوس اوله صورت دعوا مې وشوه.